دلته چې څومره غیرتي او مېړني خلک وو، دلته چې څومره مېړني او غیرتي خلک وو، که خپلواک نشول، غلامان نشول، تندي یې مات کړل او د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شوې چې د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شوې چې راتلې راتلې د پښتونخوا د غروزمرۍ یې مات کړل. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربان ذات دی، د خپل ملي رهبر او د صدر صاحب د ټولو ملګرو مېلمنو په اجازه پروګرام د پښتو ژبې په حواله را جوړ دی. هغه به مشران خبرې کوي. مونږ ته خو پښتون ژغورنې غورځنګ داسې مزاحمتي فکر را کړی دی، نو دا د پښتو ژبې په حواله خبرې به دوی ته پرېږدو. زه به څو بیتونه درته ووایم، خو د یوه ګیله مې د پښتنو نه هم شته چې له ما څوک شماره غواړي نو بیا ووایي چې ته خپله شماره ما ته راکړه، نو بیا زه ورته وایم چې 0320. دوی وایي نه 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 سم یې ووایه، مقصد یې داسې ووایه چې 0320 لکه لږ خپل هم پکار ده چې د پښتو دپاره خپل هم لږ څه نه څه وکړو. وایي دا په نزړه شکرانه اور پسې شه، تر مطلبه یارانه په اور پسې شه، او چې ډکېږي همیشه زمونږ په وینو ملکه ستا دا خزانه په اور پسې شه. چې ډکېږي همیشه زمونږ په وینو ملکه ستا دا خزانه په اور پسې شه، او چې د حق په ځای کې پاتې بنده خوله شي تا ملک دا مولانا په اور پسې شه. چې د حق په ځای کې پاتې بنده خوله شي دا ملک دا مولانا په اور پسې شه. دا دوه شعرونه نور دي. وایي بیا نو په سر د فلسطین کشمیر پیغور واخله، بیا نو په سر د فلسطین کشمیر پیغور واخله، پښتونه ته اول د خپلو وینو پور واخله، او بیا دې منمه چې تا روسو امریکا ماته ده، بیا دې منمه چې تا روسو امریکا مات کړي، افغانه نرشه یو ځل غچ خو د لاهور واخله. وای نه مونږ په آرام کې نو نه ته د مسلې حل غواړې، شاړې مورچې ته لکه چې بیا بادېدل غواړې، او نیمه کیسه خورې نیمه راباسې په ممبر ناست یې، مثلا وایه صفه وایه څه ویل غواړې، او په مواظبو معاشرو کې لاریون ځای نیسي. هی پښتونه ته په احتجاج حق له ځنګل غواړې، او زړه کې د پاک سرزمین په خوله د لړو برنارې، جا رهبره ته به چې مڼاو که کابل غواړې. زړه کې د پاک سرزمین په خوله د لړو برنارې، جا رهبره ته به چې مڼاو که کابل غواړې، او زه د جنازو د قبرونو نه اوزګار نه یم، یلې ونې ته له ما په خپل حسن غزل غواړې. دا څو بیتونه نور دي. وایي ما د کان دپاره په رښتیا مبارزه وکړه، نن مې فاتحه وکړه، پرون مې جنازه وکړه، او خدای منم، رسول منم، افغان یم، مسلمان یم، بس کوم سور کافر چې له ملا نه مې ګیله وکړه، او وار چې زما راشي لکه مار به یې ګنډم شونډې، چا مې چې د پیغلې په وربل پورې خندا وکړه، او راغی د لاهور یې رامنډی نه د جهاد په نوم، دلته پښتونخوا کې یې جومات کې دماکه وکړه، او مشره قام پرسته راغی د لاهور یې رامنډی نه د جهاد په نوم، دلته پښتونخوا کې یې جومات کې دماکه وکړه، او خدای رسول یې نه بخښي تاریخ ته به مختوری وي، چا چې د وطن د خاورې مور په سر سودا وکړه، او مشره قام پرسته کشران ځکه تر تا مخکې شول، تا د قام د درد کیسه ژوله دوی ښکاره وکړه. په د آخري بیتونو اجازه درنه اخلم. وایي په خپله خاوره د پردیو زور او زر نه منم، د خدای نه پرته هیڅ د سر د پاسه سر نه منم، چې د وطن او قام په بده ورځ خاموش پاتې شي، داسې ملک، داسې مولا، داسې رهبر نه منم، او چې پښتونخوا پکې برباده وي، پنجاب آباد وي، داسې دوه مخی پاکستان په عمر بر نه منم.
دا نظم ما په دې خاطر جوړ کړی و د ذات په بنیاد نه خو له شلو دېرشو کالو راهیسې چې هلته په دا پښتونخوا وطن کې بالخصوص په وزیرستان کې چې کوم ظلم جبر فوج په قید او په بند کې د خلکو سره کوي د هغې په حواله مې را جوړ و چې هلته زموږ سره څه شوي ووایي راشه چې هیر دې شي د ظلم هر قانون پښتونه چې درنه هیر کړي یاسین نمرود فرعون پښتونه په ما هم دغه جبر تیر دی نن پرون پښتونه مختصر واوره د فوجي زندان مضمون پښتونه دغه قید کله د عامه شان زندان په څېر و دغه زندان سم د ژوندو د قبرستان په څېر و یوه وړه غوندې کوټه وه د بکسې په رنګه زه پکې قید ومه د مړي د ډانچې په رنګه د دې کوټې به وینې دیوالونه مات وو له ډېر تنګون نه پرې قیدیانو خپل سرونه مات وو د دې کوټې پر دیوالو پورې مازغه شخ وو د انسانانو وینې زوی او ویشته شخ وو په دې کې تش په های او هوی په عبادت بندیز وو په دعاګانو لمونځ او دس په تلاوت بندیز وو دومره ګرمي به وه چې سم به په خولو کې لوند وم خو خوله دومره لکه سم چې په اوبو کې لوند وم دغه وړه کوټه به ټوله له میژو ډکه وه ټوله له ماشو حشراتو تکلیفو ډکه وه بس لنډه دا چې دا له هر قسمه سختو ډکه وه په دې کوټه کې وه په خوب او په ارام پابندي خوب ارام څه چې وه د خدای په تش سلام پابندي پوره یوه میاشت ما په ولاړه ګرځېدو تېره کړه دوی شپه ورځ په ما په چغو په نارو تېره کړه چې په ولاړه به مې سترګې پټېدې له خوبه یا به په ما چې ناڅاپي چاپېره تلې له خوبه نو دوی به سترګو ته تودې ترخې اوبه راتوی کړې لکه د اور ګرمې اوبه به یې په زړه راتوی کړې بیا نو زما خپې به یې ورایستې د پنجرې نه بغیر زما تلي به یې ورکش کړل د پاڼې نه بغیر بس څو کسان به ودستي به شول شروع په وهل زما په خپو پورې یې شپږ اتله وړ ماتول بیا به په هغه وینو ډکو خپو ولاړ ومه لاس تر شا بند او سترګې بند څو شپو ولاړ ومه چې به یو وخت ډوډۍ راتلله دې کیسو ډکه وه ټوله په شا مخ له سرو کیښیو چینجو ډکه وه ما سره څنګ په څنګ یو بل بې ګناه ځوان قیدي وو د بل ځای نه و هم د دې وزیرستان قیدي وو فوج په زوره پرې منل کړي هېڅ بد یې نه و سزا یې دومره ورکوله چې هېڅ حد یې نه و اوف دا ځوان هغه نارو له ما نه زړه ویستی دی هغه فریاد هغه سورو له ما نه زړه ویستی دی خو د یوې نرۍ سم زما دا زړه راواچو د بېخودۍ حال کې یې دا چیغه بار بار وهله چې ظالمانو د الله او د رسول په خاطر زه بې ګناه یم چې وړه لور مې یتیمه نه کړې چې دا میاشت تېره شوه یوه بله د تختې کوټه وه په دې کې بل رنګه ماحول و د بجلۍ کوټه وه د دې کوټې په دیوالو عجب شیان ځوړند وو په چاړو غوڅ غوڅ حلال شوي انسانان ځوړند وو یو خوا جټکې پلس د نوکانو د ایستو سامان و بل خوا زنځیر و د پنسۍ ځوړندېدو سامان و زما لاسونو ته یې تر شا هتکړې واچولې بیا یې زما په سترګو تورې پټۍ واچولې پلس یې راواخیستو له ما به یې نوکان ایستل دغه نوکان یې تش په جرم د افغان ایستل د کوټې چکه را ځوړند و یو سپین دروند زنځیر و د وینو بوی ترې لړلی ټول په خون زنځیر و په دې زنځیر کې به زه نیمه شپه ځوړند وم لاس یو خوا خپې بل خوا سر بل خوا عجیبه ځوړند وم د مخ له خوا یې د کرنټونو په تارو وهلم شاته پر ملا یې په چیترو او ډنډو وهلم خو خدای ګواه دی ما په دې حال کې دا شعر ویلو چې زه عام وجود یم خاوره کېږم به فاني به شمه خو که په ننګ د وطن مړ شوم قیمتي به شمه او کامي لشکر ته پښتون غورځنګ ته زه د سره ماله تېر ورګډ یم زه په دې نه یم چې په دار یا زندانې به شمه او ما که په ننګ د افغان کلکه توره وتړله اصلي وارث د خوشحال خان او ابدالي به شمه ما که ته ستا په شوکېدلي موربل ننګ نه وکړو د وطن پرېږدې خپل تاریخ ته تومتي به شمه که د بدن وینه مې تویه شوه په حق د مظلوم نو ګیلمنه افتخار د خپل پردي به شمه او په دې کوټه کې یوه د اوسپنې چوکۍ پرته وه
په دې چوکۍ ګیر چاپېر توره زولنې پرته وه بیا یې پر دغه چوکۍ وتړلم سم یې بند کړم بیخي مې ساه اخیستی نه شوه سم محکم یې بند کړم دغه چوکۍ له لاندې ورو ورو ګرمېده راپسې بوی به راتلو د تن جامه به سوځېده راپسې په دې کرسۍ یې لګول د برق په تار شاټونه د اور لمبې وې راکول به یې بار بار شاټونه ځینې سزاوې خو په خوله د یادېدو نه دي ځینې لمحې د یادېدو بیانېدو نه دي هڅه یې کړه زه په مرانو لړم وخوړلم ژوندی انسان وم په ژوندون یې په سپو خوړلم یو ګیرور سړی راتلو چې خوشخبري در کوم نن به سهار د اذانه په وخت پانسي در کوم زه به خوشحال شوم چې شکر دی چې زر مړ شمه چې بېننګي رانه ونه شي بهادر مړ شمه بس هره شپه به یې ویل چې نن تیار اوسه د پانسۍ وخت یې رانږدې شولو بیدار اوسه ما ته به مینه مور ماشومه لور رایاده شوله خو د وطن به هره پوره مور رایاده شوله ما ویل که مرم شکر په ننګ د مظلومانو مرمه زه د وطن په کونډو بورو یتیمانو مرمه بس هره شپه به د پنسۍ په انتظار تېرېده بس هر خوا چغې وې لحظه لحظه په دار تېرېده چې به سهار شو په دیکو به یې روان کړمه زه سم په چترو او ډنډو به یې روان کړمه زه لاس تر شا بند په زخمي خپو به یې روان کړمه زه د لږ مزله پس عجبه حادثه راغلله هر خوا قبرونه وو د مړو هدیره راغلله زما تر مخکې ډېر د کم عمر ځوانان ووژل په یو ساعت کې 4-5 کسان ووژل تیار یې جوړ و زه یې لاندې ژور کان ته کوز کړم زه ظالمانو په ژوندوني قبرستان ته کوز کړم پاس یې په غاړه په تړلي مخ کسان ولاړ وو په وینو رنګ د انسانانو کسبان ولاړ وو ځینې وې لاسو کې ګمټې ځینې بیلچې نیولې ځینې وې زما په سر ټوپکې تماچې نیولې ویل یې چې اوس وایه زمونږ کیسه منې و که نه آخري وارننګ دی دا خپل سر دې ساتې و که نه خو ما ورغبرګه کړه چې شا به څه انتظار کوئ زر زر مې ووژنئ د څه شي انتظار کوئ که ذره ذره ټوټه ټوټه نیم نیم شمه افغان پښتون یمه قسم دی که تسلیم شمه خو ما ورغبرګه کړه چې شا بس انتظار کوئ زر زر مې ووژنئ د څه شي انتظار کوئ که ذره ذره ټوټه ټوټه نیم نیم شمه افغان پښتون یمه قسم دی که تسلیم شمه بس لنډه دا چې دوی پرې پول شول چې یوه نه مني دغه ځوان په هوش حواس زمونږ کیسه نه مني بس څو ساعته شوم بېهوشه زما حال بدل شو زما په ځان اختیار شو ختم زما خیال بدل شو ځکه چې دوی راته ویل چې انجکشن یې لرو په ځان اختیار ختموي داسې میډیسن یې لرو داسې حال جوړ شو چې بس شورا سره ورور په قید کې زما وراره او زما ورونه او ماشومه لور په قید کې له هرې خوا به د چیترو اوازونه راتلل ما ته د ورونو او ورارونو فریادونه راتلل بس له دې بعد چې دوی پر ما باندې هر څه ویلي دي په دې پوه نه یم چې ما بد او که ښه ویلي دي نو پښتنو ورونو زما دا مختصر بیان و دا په ما تېر په فوجي قید کې د محشر بیان و خو قسم په خدای له ما څخه دا قرآن پوره دی دغه قرآن له ما په هر یوه میدان پوره دی چې ما د مرګ یا د سزا د ویرې سره نه دی ټیټ ما د دې دومره ناروا د ویرې سره نه دی ټیټ په دې آخر وخت کې هم ما د خپل پرهر په وینو د تور زندان په دیوال دغه بیت لیکلی دی چې که وم ژوندی د ازادۍ د اتل برخه به وم که چېرې مړ شومه نو زیری مې تر ګوره راوړي په دې آخر وخت کې هم ما د خپل پرهر په وینو د تور زندان پر دیوال دغه بیت لیکلی دی چې که وم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چېرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړئ ځکه چې ما و خپل ولس ته دي بار بار ویلي دا مې په شعر او په ټپه کې دي په جار ویلي چې یا وطن او یا کفن دا مې شعار دی پښتانه رویښه ومه دا مې کار دی ما د حق په لار که پل دي په سر سترګو ګیله منه که زندان دی او کندهار دی له توجه مو یو د کام په غم چې مرمه د کام په غم چې مرمه نو په دار خیم سړیا د کام